لاس پورته که ښاغلی. آیا تاسو قسم کوئ چې اوس چې څه وایې هغه به ټول حقیقت وي او درواغ به نه وایه؟ هو اغلې. ته د خپل پوره نوم ووایه. زه جیفري اډورډ اپسټین او ادرس مې په ورجینیا کې 6010 ریډ هاک بولیوارډ دی. آیا تر اوسه د کوم جرم کړی دی؟ هو. د میلیونر جیفري اپسټین جنسي جرمونه افشا شوي. زه خبره نه وم چې زه به د ده سره یوازې سم. فکر مې کاوه چې زه به مړه سم. په سلګونو ماشومې او ځوان نجونې د ده نجس په دام کې بندي سوي دي. بیا یې په ځان لاس وهل پیل کړل. نن د اپسټین پر قضیه خبرې کوو او پر دې غږیږو چې د تاریخ د دې ستر جنسي قاچاق په کړۍ کې څوک په څه پوهېدل. د قدرتمنو او ځواکمنو ملګرو کړۍ د محکمې په زرګونو نو افشا شوو پاڼو کې رابرسېره سول. په دې کې د ټولو هغه کسانو نومونه شته چې د جیفري اپسټین سره ملګري وو. شهزاده انډرو او پخوانی ولسمشر بیل کلینټن پکې یاد شوی. لا نور نومونه به هم رابرسېره سي. په تیرو څو اونیو کې د اپسټین سره خورا مشهورو نومونو تړاو پیدا کړی دی او په اړه یې خورا عجیب معلومات افشا شوي دي. ویډیوګانې هم شته. موږ په 2019 کې د جیفري اپسټین د مرګ راوروسته دا بدنامه قضیه څېړو. جیفري دلته خپل بند تیر کړ، خو دا چې د ده په قضیه کې تر اوسه لا عجایب راڅرګندېږي دا عجیبه ده. زه به خپله مبارزه پرې نږدم. د دې خنځیر واک د قبر څخه لا چلیږي. وکیلانو ته په ځواب نه ورکولو به دی شاید مجرم ښکاره سي، خو د دا فکر کاوه چې وکیلانو ته په ځواب نه ورکولو به دی د تل لپاره محفوظ پاتې سي. په 2019 کې د د ځان وژنې او 2 کاله وړاندې د د ملګري او انډیوالي ګیلن ماکسویل د زنداني کېدلو سره به شاید د سره په جرمونو کې شریک کسانو دا فکر کړی وي چې دا رسوایي نور پای ته ورسېده. او تر یوې لسیزې قضایي کشمکش وروسته تر 1.5 سال ډېر ځواکمن کسان په عام ډول د اپسټین او د هغه د جنسي قاچاق سره په تړاو په ګوته سول. دی یو ډېر چلبازه سړی و، نه یوازې د ښایسته نجونو او ښځو سره بلکې د ځواکمنو نارینه‌وو سره هم ډېر چلبازه سړی و. دا یو ډېر ستر او ډېر خبیث جرم و چې په دوامداره ډول روان و او مخه یې نه نیول کېده. په خپله ټاپو کې زه کولی سم هغه فکرونه وکړم چې زه یې غواړم. زه کولی سم چې هغه کارونه وکړم چې زه یې کول غواړم. د جیفري اپسټین پراخې شتمنۍ هغه ته دا توان ورکړی و چې هر څه چې یې غوښتل لاسرسی ورته ولري. اوس موږ پوهېږو د میلیونر یو داسې شبکه جوړه کړې وه چې هر ځای ته به چې تللو ځوانې نجونې به ورته راوستل کېدلې. زه کولی سم هر څه هغه ډول وګورم او وپلټم څنګه چې زه مناسب ګڼم. پوهېږم چې زه څوک یم. زه له خپل ځان سره ډېر ارام یم چې زه په رښتیا پکښې د ازادۍ احساس کوم. دا دی چې زه د خپل شخصیت پیروي وکړم. او د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د خپلو ساده او شانداره ملکیتونو له امله هغه د خپلو کورونو په پټه فضا کې د جنسي جرمونو پر مهال ځان آزاد احساساوه. نیویارک ته، پام بیچ ته، کالیفورنیا ته، پاریس ته، لندن ته، هر هغه ځای ته چې به اپسټین رسېده په هر ایالت او هر ځای کې به د نجونې غوښتي او تل به د ده لپاره چمتو ولاړې وي. هغه به هلته لا له مخکې خلک لرل چې دا کار به یې ورته کاوه. که ورجینیا جیفري نه وای دا ټول به هیڅ کله د خلکو مخې ته نه وای راغلی. د اپسټین، ماکسویل او په ځانګړي ډول شهزاده انډرو پر ضد د هغې د جنسي تیري تورونو نړۍ حیرانه او د دوی په اړه کرکجنه کړل. په 2015 کال کې ورجینیا ماکسویل د بدنامۍ په تور محکمې ته کش کړ. دا وروستي اسناد تر ډېر هغه قسمي بیانونه دي چې د هماغه قضیې لپاره راټول شوي وو. دا سخته ده. دلته بیرته راتلل ډیره سخته ده. موږ له ورجینیا سره 5 کاله وړاندې ولیدل. هغه وخت چې هغه د لومړي ځل لپاره په منهټن کې د اپسټین په ماڼۍ کې بیا قدم کېښود. زما سره د داسې خلکو لخوا ناوړه چلن شوی چې حتی دلته یې نوم هم نشم اخیستی. د دې دیوالونو تر شا ډیر ټپونه پټ دي.
دا ځای باید ونړول شي، باید وسوځول شي. زما ځینې تر ټولو بدې خاطرې له همدې ځایه دي. I continue to be shocked. چې دا کیسه څومره وحشتناکه کېدل، زه لا هغومره حیرانېدم. هغه زیان چې دغو نجونو ته رسېدلی بیانول یې هم بیخي سخت دي. دې د دوی ژوند په بشپړه توګه بدل کړی دی. دا ډیره ظالمانه او ناعادلانه ده چې دې هر څه د دومره اوږدې مودې لپاره بې له کومې سزا دوام وکړ. لوشیا اسبورن کراولی یو خبریاله او لیکواله ده چې له ډیر وخت راهیسې د اپسټین قضیه تعقیب کړې ده. هغه باور لري چې د اپسټین د نویو اسنادو ارزښت او اهمیت هیڅکله کم نس ګڼل کېدای. دا ډیره مهمه ده چې موږ د تورونو د پورته خطه کېدلو او دا چې خلک حاضر شي د دروغو د سزا تر ګواښ لاندې پرې قسم وخوري ترمنځ توپیر درک کړو. دا یو بې حده سخت کار دی، خو هغوی ټول حاضر و چې دا کار وکړي او د دې خبرې پر رښتینولي قسم وخوري. لوشیا هغه وخت هم له نږدې شاهده وه کله چې ګیلن ماکسویل په 2022 کال کې د جنسي قاچاق په جرم محکمه سوه او قربانیانو د اپسټین د همکارۍ شاهدي ورکړه. ډیر هغه کارونه چې جیفري اپسټین ترې بې سزا خلاص و، هغه به هیڅکله نه وای توانېدلی که چیرې هغې د کم عمره نجونو په جذب، روزنه او هڅولو کې ورسره مرسته نه وای کړې. خو هغه یوازې مرسته کوونکې نه وه، هغه خپله هم ناوړه چلند کوونکې وه. هو، موږ په محکمه کې له څو قربانیانو واورېدل چې هغه به په هغه کوټه کې موجوده وه کله به چې ناوړه چلند کېده او هغې خپله هم په دې ناوړه کارونو کې برخه اخیستې وه. خو هغه اسناد چې محکمې خپاره کړي د جیفري اپسټین په کړۍ کې د نورو نږدې کسانو پر رول هم رڼا اچوي. تر ټولو لانجمنې څرګندونې د سارا رینسم لخوا د لیږل سوو برېښنالیکونو څخه راځي. هغه ښځه چې د اپسټین لخوا ناوړه استفاده سوې وه. په دغو برېښنالیکونو کې ادعا سوې چې هغې هغه ویډیوګانې لیدلې چې اپسټین پکې له بیل کلینټن، شهزاده انډرو، ریچارډ او برانسن سره د خپلې یوې ملګري جنسي اړیکه ثبت کړې. دغه درې واړه کسان دا تورونه په کلکه ردوي او په تیر کې حتی سارا خپل هم د دغو ویډیوګانو شتون رد کړی وو. خو یوازې 2 اونۍ وړاندې هغه د ګډ مارنینګ بریټن له پروګرام سره په یو زوم کال کې پر خپل لومړنۍ ادعا ودرېده. دا کومه پټه خبره نه ده چې هر څه ثبتېدل. ما د هغه په دفتر کې هم ثبت شوي ویډیوګانې لیدلې دي. داسې ویډیوګانې شته. هغه کسان چې پوهېږي دا ویډیوګانې موجودې دي، زه ډاډه یم چې د خپرېدو له ویرې یې ډېر وېرېدلي دي. ډار ښایي د هغو نورو کسانو چوپتیا هم واضح کړي چې نومونه یې د دې وروستیو پراخو اسنادو په خپرېدو کې یاد شوي دي. هغه سړي چې اوس یې نومونه د خبرونو په سرلیکونو کې دي د زرګونو پاڼو قسم خوړلو بیانونو له مخې چې د اپسټین لخوا ځورول سوو نجونو ورکړي احتمالي شاهدان بلل کېږي. دا بیانونه هغوی په هغو ځایونو کې ښیي چیرې چې ناوړه چلند ترسره کېدی. پر اکثره کسانو او ټولو هغه کسانو چې موږ یې نومونه اوس ډیر اورو د جرم هیڅ تور نشته. هغوی یوازې د احتمالي شاهدانو په توګه یاد شوي دي. که دا خلک د کوم ناسم کار په تور نه دي نیول سوي نو ولې یې نومونه یاد سوي دي؟ پوښتنه دا ده چې هغوی څه ولیدل، له چا سره یې ولیدل او له ځانه یې په هغه وخت کې دا پوښتنه وکړه که نه چې ولې د دومره کم عمر نجونې د اپسټین په کورونو کې موجودې وي، او که دا پوښتنه له ځانه نه ده کړې نو ولې یې نه ده کړې. دا اسناد د اپسټین د جنسي قاچاق په اړه د هغه د ناوړه ارادو په اړه هم رڼا اچوي چې ګواکې هدف یې دا و چې د نړۍ د ځینو تر ټولو اغیزناکه کسانو په اړه رسوا کوونکي رازونه ترلاسه کړي. دا لومړی ځل دی چې په څرګنده ویل کېږي چې هغه به هغه نجونې چې مشهور کسان ته یې لېږلې د بلاک میلولو لپاره پوښتلې چې څه درسره وسول. دا شک تل موجود و چې دې سړي هر ځای کیمرې درلودې او بلاک میل ثبوتونه یې ساتل او دا د هغه د فشار وسیله وه. نو د 1990 لسیزې په وروستیو او د 2000 لسیزې په پیل کې په نیویارک کې د اپر ایست ساید د ټولنیزو کړیو د اوازونو له لارې ما څو کاله د جیفري اپسټین په اړه اوریدل. هغه د یو رازناک کس په توګه پیژندل کېده ځکه خلک یوازې دومره پوهېدل چې هغه داسې ناڅاپه راڅرګند شوی دی او غیر معمولي ژوند لري.
dad kind of out of nowhere. Known to be unconventional, people thought he was very good looking. خلکو فکر کاوه چې هغه ډیر ښایسته دی او یوازینی څوک چې خلک یې په اړه ښکاره پوهېدل د هغه د بهرنۍ نړۍ سره اړیکه جوړونکی و، هغه څوک چې ما هم پیژندل، ګیلن میکسویل. It was Ghislaine Maxwell. د انګریزي مدني فعال ګیلن ماکسویل سره د اړیکې له امله ویکي وارډ تر ټولو مناسبه خبرياله و چې د جفري اپسټین په اړه راپور چمتو کړي. په 2002 کال کې د هغې دنده دا وه چې د هغه چا پلټنه وکړي چې $500 میلیون شتمنۍ لري. My then boss at Vanity. په وانټي فیر مجله کې زما د هغه وخت مشر ګرین کارټر ما ته زنګ ووهه او ویل ما د کلونو د دې سړي په اړه اورېدلي دي. For years, nobody knows. هیڅوک نه پوهېږي چې هغه څوک دی، پیسې له کومه کړي او اصلي کیسه یې څه ده. همدلته دا ټوله کیسه پیل شوه. That was how it all began. خو هغه څه چې د سوداګرۍ د یوه کیسې په شکل پیل سوي وو په یوه وحشتناکه کیسه بدل سول. هغه به د ځوانو نجونو سره میلمستیاوې خوښولې، خو دا چې هغه په هغه وخت کې ډېر شتمن و، یو څه ښایسته او په 50 کلنۍ کې مجرد سړی و، نو په ظاهره دا کار ډېر عجیب نه ښکارېده. خو بیا زه د ماریا پارمر په نامه له یوې ښځې سره مخ شوم او هغې راته وویل چې د جفري اپسټین لپاره یې کار کړی. That she had worked for Jeffrey Epstein. هیڅوک سمدستي دې ته متوجه نسول چې ماریا فارمر به د اپسټین په کیسه کې څومره مهمه څیره وګرځي. کله چې هغې په 1999 کال کې د لومړي ځل لپاره FBI ته د جفري اپسټین او ګیلن ماکسویل په اړه راپور ورکړ، حتی چارواکي هم متوجه نسول. Ghislaine came in to get me. یو ماښام ګیلن راغله چې ما بوزي. هغې زه د جفري کوټې ته بوتلم. هغه هلته پر بستر پروت و او وی ویل راځه دلته کښېنه. نو زه د هغه ترڅنګ کښېناستم او ګیلن زما بل لور ته کښېناسته او بیا یې پر ما تیری پیل کړ. خو په هغه وخت کې چې زه هلته پرته وم یوازې دا فکر را سره و چې زما خور هم د دې خلکو سره ګرځېدلې ده. زما خور 14 کلنه وه، هغه به یوازې له دوی سره ګرځېده. د ماریا ویره پر ځای وه. د هغې کشره خور اني هم د همدې ماشوم ځورونکي جوړې لخوا ځورول سوې وه. او چې زما په ټول ژوند کې را سره شوې ده همدا تر ټولو بده پیښه وه. خو په هغه ډول چې وروسته په لسیزو تکرارېده، د ماریا او اني پر وړاندې د جنسي تیرې شکایت هم د پولیسو لخوا له پامه وغورځول سو. هغوی همداسې چوپ سول. شکایت یې د میز وروستۍ جعبه کې کېښود. چلند یې دومره بې پروا و چې زه سخته وډاره شوم او هڅه مې بس کړه. له 25 کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې ماریا فارمر د اپسټین کیسه پر خپله هنري تخته انځوروي. هغه وحشتناکه کیسه چې په 1995 کال کې هغه وخت پیل سوه چې د نیویارک د هنر د اکاډمۍ د یوې با استعداده زده کوونکې په توګه هغې د جفري اپسټین او ګیلن ماکسویل سره ولیدل. هغه دنده ورکړه چې د هغه د نیویارک ماڼۍ لپاره انځورونه واخلي. هغې په تصادفي ډول هغه تنکۍ نجونې او ځوانې ښځې لیدلې چې په پرله پسې توګه به د اپسټین له دروازې تېرېدلې. او ډیر ټکان ورکوونکی دا و چې هغې په خپله ولیدل چې ماکسویل د نه سړېدونکي میلیونر لپاره نجونې خطا ایستلې. تا څه ولیدل؟ څو ځله داسې وشول چې زه به له هغې سره په موټر کې وم. هغې به له موټر چلونکي وغوښتل چې موټر ودروي، بیا به په بیړه ښوونځي ته، پارک ته یا هر هغه ځای ته منډه کړه چې ور روانه به وه او خپل د ټلیفون شمیره به یې یوې تنکۍ نجلۍ ته ورکړه. وروسته به مې هماغه نجلۍ په هغه ماڼۍ کې ولیده او هغې به ویل چې دا د ازموینې لپاره راغلې ده. ما په پارک کې همدا ماډله وموندله. ډېره عجبه ځکه ښکارېده چې ما څو نجونې ولیدلې چې غاښونو ته به یې ځنځیر اچولی و. Do you reflect on آیا فکر کوي چې FBI ستا شکایتونه په 1996 کال کې څېړلي وای، نو نن به د ډیر ښځو ژوند بل ډول وای؟ complaints in 1996? هو زه هر وخت همدا فکر کوم. واقعا دا مې ډیره دردوي او همدا لامل و چې ما هیڅکله اولادونه ونه زیږول، ځکه احساس مې کاوه چې هغوی به خوندي نه وي. They would be safe. 6 کاله نور هم تیر سول چې د فارمر خویندو یو ځل بیا د جفري اپسټین سره د خپلو تجربو په اړه په ښکاره ډول د خبرو کولو فکر وکړ. Epstein. کله چې هغوی په 2002 کال کې له خبریالې ویکي وارډ سره ولیدل، ماریا او اني دواړه وارخطا وې. آیا ډیره درته سخته وه چې هغوی ستا سره په عام ډول خبرو کولو ته وهڅوې؟ Public record. It did. There's no question they were. هو بېشکه هغوی د دې زورواکو خلکو څخه سخت ویرېدلي وي او ما احساس کوه چې وانټي فیر مجله خو هم ډیر ځواک لري او د هغوی د تورونو خپرول به د هغوی په ساتنه کې مرسته وکړي. موږ ټول همداسې فکر کاوه، خو له بده مرغه زموږ دا تصور په ډیره بده بڼه ړنګ سو. In the worst possible way. What څه شي ړنګ کړل؟ څه پیښ سول؟
Well, what happened as this piece was going forward? داسې و چې کله دا لیکنه پر مخ روانه وه او ما باید دا ټول تورونه که د سوداګریز ټیم و او که د پارمر او خور یې جیفري او ګیلن ته وړاندې کړي وای خو هغوی هر یوه عجیبه جوابونه راکړل. Ghislaine, they in their different ways went completely berserk. اپسټین سم دستي ګواښونه پیل کړل. د ځان د ژغورلو لپاره چمتو نور هم وځوروي او هم یې وویروي. He treated the entire thing as a game. هغه د لویه موضوع یوه ټوکه یا یوه لوبه وګڼل، یوه ډېره خرابه او پیچلې لوبه. حتی په پیل کې یې راته وویله سمه ده راځه چې شطرنج ولوبو، زه به تور یم ته به سپین، لومړی ستا واری دی. له هماغه ځایه دا هر څه د پیشو او موږک یوې ویروونکې لوبې ته واوښتل. هغه به هره ورځ ما ته زنګ واهه، بیا به یې راته وویل چې که زما د خوښ سره سم څه ونه لیکې نو خپل جادوګر به وګمارم ستا په راتلونکي ماشومانو جادو وکړي. او دا به یې هم ویل چې دا خبرې باید ریکارډ نه کړي. وروسته به یې وویل چې په ما به دعوا وکړي او په خپله به مې دی تباه کړي. زه په رښتیا هم ډېره وېرېدلې وم، یعنې دا سړی څه کولی شي. Frightened of what this man could do. نو که څه هم هغه ګواښونه چې ستا پر وړاندې یې کول یو څه نامعقوله ښکارېدل، خو تا جدي نیولې وه لکه ته چې رښتیا هم وېرېدلې وې. هو ځکه تر میاشتو په لټونو د خلکو سره تر لیدونو او څېړنو وروسته لا هم معلومه نه سو چې دا سړی په اصل کې څوک دی. Who is this guy? خو وضعیت هغه وخت لا خراب سو کله چې اپسټین د ویکي د هغه وخت له مشر سره چې د وینټي فیر مشر او مدیر وو شخصي لیدنه وکړه. اپسټین هغه پایله ترلاسه کړه چې غوښتل یې. د ماریا فارمر او اني تورونه له هغه کیسې وایستل سول چې د 2002 کال په وروستیو کې چاپ سول. کله چې دی ولیدل چې ستا کار په مقاله کې نسته نو د هغه خبريالي په توګه چې دا تورونه دی را برسېره کړي وو او د خويندې دی دته هڅولې وي چې په ښکارا خبري وکړي ستغ برګون څه وو. زما په یاد دي چې سخت مې وژړل او هغه کس ته مې وویل چې زما مستقیم مدیر وو چې موږ دا بې وسه ښځې رسوا کړې نو دا کار وجداناً د منلو نه دی. I mean, this is unconscionable. آیا دا د واک د ناوړه استفادې په معنا نه وه؟ یعنی که جفري اپسټین د مشر مدیر دفتر ته ورغلی وي نو هلته خو یوازې د سلام لپاره نه و تللی. 2002 کال هغه وخت و چې جفري اپسټین او د هاروي وانسټین په څیر نور وحشیان پر نړۍ واکمن وو او ښځې هر ځای چوپې وې. دا چې دوه سړي ناسته سره کوي او له هغه وروسته دا تورنه لرې کېږي، یعنی په نننۍ نړۍ کې چې دا موږ پکې ژوند کوو دا یو وحشتناک عمل دی. It's monstrous. د ویکي مشر ګریډن کارټر دا ردوي چې هغه د اپسټین لخوا هڅول سوی یا ویرول سوی وي، خو په هر حال د وینټي فیر کیسه د اپسټین فساد ته ورنږدې هم نسوه. Exposing the depths of Epstein's depravity. ما په دې اړه بیخي لږ معلومات راټول کړي وو. زه د هغوی د فساد جرړې ته په هغه ډول ونه رسېدم چې څه ډول چې اوس موږ پوهېږو چې د جفري اپسټین د نیویارک ماڼۍ د دیوالونو تر شا د هغه په ټاپو کې او په پام بیچ کې څه روان وو. In the mansion in New York and on his island and in Palm Beach. هماغلته په هغه ماڼۍ کې د جنسي قاچاق همدا شبکه را فعاله سوه. Part of the sex trafficking ring really kind of came to life. پام بیچ فلوریډا په امریکا کې د ځینو ډیرو شتمنو خلکو ځای دی. د شتمنو او زورورو لپاره یو ځانګړې او تړلې ساحه چې پکې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم و. Donald Trump. د جفري اپسټین شاندار کور دلته د سمندر پر غاړه ولاړ و او تړلې بیرونی بڼه یې د یو تاریخ حقیقت د پټولو هڅه کوي. یو داسې ځای چې اټکل کیږي له سلو ډېرې نجونې پکې دوکه سوي او ځورول سوي دي. د هغوی ژوند په یوه شیبه کې بدل سوی. Changed in an instant. کله چې زه 14 کلن وم او لا هم په منځنۍ ښوونځي کې وم، زه به تل اول نمره وم، هېڅکله هم دوهم نمره سوی لا نه یم. د ټولګي په لومړۍ څوکۍ کې به وم، د چیر لیډینګ ډلې مشره وم او کله چې ما بیا له جیفري سره ولیده ما هر څه پرېښودل. I just completely quit. دا هماغه ځای دی چې وخت ته پکې اوسېدلې؟ هو دا هماغه ځای دی چې د جیفري سره د پیژندلو په وخت کې زه پکې اوسېدم. اپسټین 48 کلن و چې کله په 2001 کال کې تنکۍ کورټنی وایلډ د هغه د نفوذ تر اغیز لاندې راغله. په هغه وخت کې هغه په همدې ټریلر پارک کې ژوند کاوه چې د لویدیځ پام بیچ له تر ټولو بېوزلو سیمو څخه ده. آیا باور لري چې جیفري اپسټین داسې سیمې په نښه کولې؟ هو بالکل، هغه زما په څیر ماشومان په نښه کول چې د ده او د هغه د پیسو پر وړاندې به کمزوري وو. موږ داسې احساس کاوه لکه هغه چې موږ سره مرسته کوي او موږ ژغوري، خو هغه یوازې پر موږ تجارت کاوه. When ultimately he was just preying on us.
لکه څنګه چې کورټنی په 2019 کال کې راته وویل د هغې تجربه هغه وخت پیل سوه چې کله د یوې بلې 14 کلنې له لورې و یو بل میلیونر ته د ضرورت وړ پیسو د ګټلو لپاره بوتلل سوه. دا هم لا له مخکې ورته غوړول سوی و. تا د څه شي تمه لرله؟ ولې دې دلته د راتلو فکر کاوه؟ زه په دې پوهېدم چې دلته به راځم تر څو یو سړي ته مساج ورکړم او $200 ترلاسه کړم، خو زه په دې نه پوهېدم چې دا سړی به زما سره څه کوي. کورټنی د نن ډیر ژر په دې پوه سوه چې مساج د یو ناوړه او له مخکې په تیل سوي جرم لپاره یوازې یوه پلمه وه. موږ یې پورته بوتلو. هلته یو تاو سوې زینه وه چې هغه دهلیز ته پورته سوی وه، کوم چې د هغه خونې ته رسېدلی و. په کومه کې چې د مساج میز د هغه د خوب د خونې له تشناب سره نږدې وه. هغه موږ ته وویل چې ارام اوسئ او دا مساج یوازې نیکار یا لنډو کالو کې سا کېږي. Take our clothes off to be in our bra and panties. آیا په هماغه ورځ له تا ناوړه استفاده وسوه؟ موږ به شاوخوا 10 دقیقې هغه ته مساج ورکاوه، بیا به چې هغه چمتو سو راوا به غوښتي او له هغې نجلۍ به یې وغوښتل چې زه یې راوستی وم چې لاندې ولاړه سه او انتظار وباسي. کله چې هغه ولاړه هماغه وخت جنسي تیری پیل سو. That's when the sexual abuse happened. Yes. ته 14 کلنه وې، په بشپړه توګه په ناپېژانده ځای او حالات کې وې، نو تا بیا څنګه غبرګون وښود؟ Did you react? هو یوازې مې دومره په یادېږي چې وروسته مې څه احساس کاوه. کله چې له زینو کښته سوم ځان مې ډېر بد احساسوه، داسې لکه زما یوه برخه چې راڅخه اخیستل سوي وي. ځان مې ناپاک احساسوه او دا زما لپاره یو چټل راز و. Dirty, I felt it was like my dirty little secret. د ورجینیا جوفري تجربه هم همدا ډول ویرونکې وه، خو توپیر یې دا و چې د هغې د ګمارلو کس کومه تنکۍ نجلۍ نه وه، بلکې هوښیاره او په ظاهره د باور وړ ګیلن مکسویل وه. ورجینیا 14 کلنه وه او د ډونالډ ټرمپ په مارلاګو ویزرټ کې کار کاوه. مکسویل په دې هم خبره سوې وه چې هغه د مساج درسي کتاب هم لولي. هغه ډیره ښه ښکاره کېده. ما ته یې وویل زه یو څوک پیژنم چې د سفر کوونکي مساجرې په لټه کې دی. که وغواړې زه دې ورسره مرکه برابرولی شم. که دې هغه خوښه کړي موږ به دې د زده کړو غم هم وخورو. ته به یو مسلکي مساج ورکوونکی شې، سفر به کوې او نړۍ به ووینې. هغې دا هر څه داسې بیان کړل لکه یو خوب چې مې رښتیا کیږي، خو داسې نه وه. په څو ساعته کې ورجینیا د اپسټین د فلوریډا ماڼۍ ته ورسېده. د مکسویل د ژمنې له امله حالت بیول سوی وه، خو دا هر څه په یوه وحشتناکه جنسي تیري پای ته ورسېدل. داسې و چې موږ لومړی د هغه شا مساج کړه، د اپسټین شا، او کله چې هغه راواوښت هماغه وخت راته وویل شول چې I was instructed هماغه وخت راته وویل شول چې خپلې جامې وباسم او له جیفري اپسټین سره جنسي اړیکه ونیسم، په داسې حال کې چې ګیلن مکسویل هم پکې ګډون درلود. Maxwell was participating as well. یو څه وخت غواړې؟ نه سمه یم. نو ته د لومړۍ لیدنې پر مهال د دواړو لخوا وځورول سوې؟ هو، د دواړو لخوا. زه د ګیلن او اپسټین لخوا وځورول شوم. زه نه غواړم چې په هیڅ ډول جنسي پارونکي ښکاره شم، خو ما له یو سړي دا تمه لرله، له یوې ښځې مې دا تمه نه لرله. او هو، زما په اند همدا خبره تر ټولو ډیره دردونکې ده. د اپسټین د شریک په توګه د مکسویل رول اوس ښه معلوم سوی دی. هغه چې اوس په همدې خاطر د 10 کلونو په بند محکومه سوی، خو په حقیقت کې دا کیسه یوازې تر مکسویل پورې نه ده محدوده. د دواړو د اپسټین د نه مړېدونکي شهوت د پوره کولو لپاره یوه طرحه جوړه کړې وه. هغوی بېوزلې نجونې د پیسو په ژمنه راجلبولې او د ښه ژوند وعدې یې ورکولې. د خبریالې لوچیا اسبورن کراولي په وینا تر هغه وخته چې جنسي تیری به پیل کېده، ډېرې نجونې به دومره د دغه ژمنو په دام کې ښکېل سوي وې چې وتل به ترې ورته ګران و. دا د هغه کمزورو تنکیو نجونو د موندلو چې واقعاً یې پالنې ته اړتیا لرله یو ډېر منظم او ښه روان سیستم و، او بیا به همدا نجونې د دې لپاره کارول کېدې چې تر دوی کوچنۍ نجونې په دام کې راګیر کړي، او داسې ښکاري چې اکثره دا کارونه په فلوریډا کې ترسره شوي وو. ستا په فکر څو نجونې به د جیفري اپسټین ته راوستلې وي؟ لږ تر لږه 50 نجونې، خو کېدای شي له 50 څخه تر 80 پورې وي. Anywhere from 50 to 70 girls. او د هغوی عمرونه به څومره وو؟ د هغه زما په عمر وې 14 15 14 کلنې،
زه د هغو کارونو له امله ډېره ګناه او شرم احساسوم چې ما کړي دي او دا چې پوه شم زما له امله د بل چا سره هم دا کار سوی دی نو دا خبره رښتیا هم زما لپاره ډېر د شرم ده او زړه مې ماتوي. You know, it's just devastating and breaks my heart. که چیرې په 2005 کال کې د یوې تنکۍ قربانۍ میرې د پام بیچ د پولیسو څانګې ته زنګ نه وی وهلی نو د اپسټین دا ناوړه سیستم به ښایي همداسې بې کنټروله روان پاتې سوی وای. دا پیښه چې 3 نیمې اونۍ مخکې زما له بونځۍ سره وشوه زه خبره سوم چې هغوی پام بیچ ته د یو سړي کور ته تللی وه. هلته به یې په لومړیو کې هغه سړي ته مساج ورکاوه او هغه به پیسې ورکولې. که به د هغه خوښېدې نو بیا به یې ساتلې تر څو نور کارونه هم ترې واخلي. نو زه ډاډه نه وم چې آیا په دې اړه کومه پلټنه روانه ده که نه یا تاسو په دې اړه څه خبر لرئ؟ سمه ده یا دا لومړی ځل دی چې زه دا خبره اورم. دا لومړنی زنګ دومره هیښوونکی و چې پولیسو سمدستي پلټنه پیل کړه او ډیر ژر یې د اپسټین دا مجرمه شبکه کشف کړه. Of Epstein's network. آیا جیب د دې نجونو په اصلي عمرونو پوهېدی که ورته مهم نه و؟ فکر نه کوم چې ورته مهمې به وي. هغه راته وویل چې هر څومره چې کشر وي هماغومره به ښه وي. هغه راته وویل چې کمیس وباسه نو ما کمیس وویست. ښه نو ته به یوازې په نیکر کې وې که بشپړه لوڅه وې؟ هو بالاخره بشپړه لوڅه وم. هو بیا هغه لږ خوښ سو او په ځان یې لاس وهل پیل کړه. During the massage. آیا د مساج پر مهال یې له تا وغوښتل چې پتلون هم وباسه؟ هو پولیسو په حیرانونکي ډول د 40 قربانیانو سره مرکې وکړې چې عمرونه یې له 14 تر 14 کلونو پورې وو. د هغوی کیسې هم ډېرې ټکان ورکوونکې وې خو هغه څه چې پولیسو د اپسټین په کور کې وموندل د هغه د خبیث ژوند یو ویرونکی انځور و. لسګونه لوڅ انځورونه، د بخار خونه، د مساج یوه خونه چې جنسي وسایل پکې وو، د تر ټولو واضحو شواهدو له ډلې د ټلیفون د پیغامونو هغه پاڼې وې چې په ښکاره ډول پکې د کم عمره نجونو د سودا ثبتونه وو. د مساج لپاره د هغوی وختونه پکې تنظیم شوي وو او همدارنګه د الوتنو هغه ثبتونه چې ښیي نجونې د جفري په شخصي الوتکه کې لیږدول کېدې، هغه الوتکه چې لولیتا اکسپریس بلل کېده. زما په اند دا ډیره مهمه ده چې پوه شو دا موضوع په حقیقت کې له هغه څه نه ډیره بده ده چې موږ یې تصور کوو. په 2006 کال کې د پولیسو د غوغا د کنټرول لپاره دا خونخوار ونیول سو. د هغه پر ضد ډیر شواهد راټول سول خو د هغه سترې شتمنۍ او پراخ نفوذ دا امکان برابر کړ چې له هغو تورونو وتښتي چې باید د ټول عمر لپاره یې زندان ته اچولی وای. خو برعکس هغه یوازې 14 میاشتې بند تیر کړ. هغه همداسې چې سرالمالانو یوازې د یو ماشوم څخه د جنسي غوښتنې په یوه کوچني تور هغه مجرم وباله او که څه هم هغه په رسمي ډول د پام بیچ د ولسوالۍ په زندان کې بندي وو خو په حقیقت کې هغه یوازې حالت د خوب لپاره تلی. Just slept there. دا په اصل کې د هغه پر لاس یو سپکه څپېړه وه. هغه هره ورځ د 12 ساعتونو لپاره د کار او د زندانه د وتلو اجازه لرله، لکه هغه چې یوازې د یو څه باندې یو کال لپاره مجبوره و په یو هوټل کې ویده شي. د ډیرو لپاره د اپسټین د قضیه تر ټولو سپکونکي اړخ هغه پټه او ناپاکه معامله وه چې هغه د فلوریدا د جنوبي ولسوالۍ له لوی څارنوال سره کړې وه. دې معاملې اپسټین او د هغه هر ډول تورونو شریکانو ته که پیژندل سوي وو که نه د تل لپاره د تعقیب څخه معافیت ورکړی وو. له دې هم بده دا چې د هغه هیڅ یوې قربانۍ ته د دې معاملې په اړه خبر ورنه کړل سو. Told about the deal. ته د دې په اړه څه احساس لرې؟ دا چې یو سړی ستا سره بد عمل وکړي، حکومت پرې خبر سي او بیا حکومت له مجرم سره لاس یو کړي تر څو په هغه څه ونه سي، دا خبره دومره عجبه ښکاري چې باور پرې ګران دی. ستا په اند حکومت ولې دا کار وکړ؟ زما شخصي نظر دا دی چې د پیسو او واک په خاطر او زما په فکر د ماشومانو په دې جنسي قاچاق کې ډېر خلک ورسره ښکېرول او هر چا غوښتل دا موضوع ورکه سي. نو ته باور لرې چې دلته یوه توطیه روانه وه؟ هو بې له شکه. هر څه چې په فلوریدا کې پیښ شول رښتیا هم یوه ډیره چټله او فاسده کیسه ده او دا بده ده چې چارواکي پوهېدل، هغه یې ونیو، فیصله یې ورباندې وکړه، خو بیا هم هغه وتوانېدی چې خپل کارونو ته دوام ورکړي. او د ورجینیا جوفري په وینا ناوړه چلند یوازې تر جفري اپسټین او ګیلن ماکسویل پورې محدود نه و. دا یوازې د هغوی جنسي لوبت که نه وه، هغه اوس د هغوی د نړیوالې جنسي قاچاقي شبکې برخه ګرځېدلې وه او هر هغه چاته به استول کېده چې خوښه به یې وه. زه نورو میلیاردرانو ته قاچاق کېدم، زه سیاستوال ته قاچاق کېدم، استادانو ته، حتی د شاهي کورنیو غړو ته. دا د نړۍ اشراف وو، دا هغه خلک وو چې نړۍ چلول، دا د نړۍ تر ټولو ځواکمن خلک ول. The most powerful people in the world.
Ghislaine was this sort of very exotic. ګیلن یو ډیره نادره او ځلانده څهره وه، هر وخت به راڅرګندېده او که رښتیا ووایم ډېری وخت به یې د هغه مشهورو کسانو نومونه یادول چې وخت یې ورسره تېر کړی و. موږ د بیل کلینټن نوم ورڅخه واورېدی، همدارنګه د نورو خلکو، او موږ په دې هم پوهېدو چې هغه د پرنس انډریو ډېره نږدې ملګرې وه، او دا چې جیفري اپسټین به کله ناکله شهزاده اندرو مېلمه کاوه هم. To stay. د نیویارک د یوې برتانوي کډوالي خبریالې په توګه ویکي وارډ هم په هماغه خلکو کې ګرځېده په کومو کې چې ګیلن ماکسویل هم وه. هغه د بدنامه او خورا شتمن رسنیز پانګوال رابرټ ماکسویل لور وه. په 1991 کال کې د خپل پلار له مشکوکې مړینې وروسته چې په خپله کښتۍ کې ومړ، ګیلن نیویارک ته ولاړه او هلته یې له میلیونر جیفري اپسټین سره اړیکه پیل کړه. په 2002 کال کې ویکي ته دنده وسپارل سوه چې د وینټي فیر مجلې لپاره د هغه د مرموزو مالي چارو په اړه یو راپور ولیکي. کله چې ما د دې کیسې څېړنه پیل کړه، ناڅاپه له ګیلن میکسویل سره مخ شو. ما په بې پروا ډول ورته وویل، هو ګیلن، هو زه د جیفري او د هغه د پیسو په اړه دا کیسه لیکم. خو زه هغه وخت سخته حیرانه سوم چې هغې ژړا پیل کړه. ما فکر وکړ چې دا ښځه ولې ژاړي، دا بیا څه معنی؟ خو په هغه وخت کې زه نه پوهېدم چې د هغې له نظره ښایي زه د یوې ډېرې ویرونکې جنسي قاچاق کوونکې او جنایي شبکې څخه د پردې لرې کولو په خطر کې وم. داسې یوه شبکه چې دوی دواړه پکې ښکېل وو. Both of them. اپسټین او ماکسویل یو بل ته په بشپړ ډول مناسب وو. هغه پیسې لرلې چې دا ورسره عادت وه. دې بیا هغه اړیکې لرلې چې ده غوښتې. تر ټولو لوړپوړی کس بېله شکه شهزاده انډرو و چې په ښکاره ورباندې دا تور دی چې د اپسټین او ماکسویل په بلنه یې هغه مهال پر 19 کلنه ورجینیا جیفري جنسي تېری کړی. We went to Club Tramp and موږ کلب ته ولاړو، هغه را سره نڅا وکړه، ډیر به خولې کېده او عجیب بوی به یې کاوه. بیا موږ موټر ته وختو او ګیلن راته په موټر کې وویل چې باید هغه کار چې د جیفري لپاره کوم د شهزاده انډرو لپاره هم وکړم. هماغه شیبه زه پوه شوم چې څه به را سره کیږي. that's when I learned what was going to happen. د خلو په خبره کې یو ستونزه شته، ځکه چې because دا هغه ادعا او انکار وو چې د دې شاهي شخصیت ژوند یې ګډوډ کړ. په 2019 کال کې د هغه ناسمه پریکړه چې د بي بي سي سره مرکه وکړي، که هغه خولې نه کړ، لږ تر لږه مخ یې ور تکسور کړ. د هغه دا هڅه چې خلک قانع کړي چې هغه د ځوانې ورجینیا په اړه هیڅ نه پوهیږي، هغه وخت بې اغېزې سوه چې په 2001 کال کې د ماکسویل د لندن په اپارتمان کې اخیستل سوی دا انځور راڅرګند سو. د هغې سره ستاسو دواړو یو ګډ انځور دی. دا څنګه تشریح کوي؟ زه یې نشم تشریح کولی، ځکه چې زما هیڅ په یاد نه دی چې دا انځور کله اخیستل سوی دی. of that photograph ever being taken. ستاسو یو ملګري ویلي چې دا انځور جعلي دی. I think it's زما په اند د هغو پلټونو له مخې چې موږ کړي، دا ثابته نه ده چې انځور جعلي دی که یا، ځکه دا د یو انځور عکس دی، د یو بل انځور له عکس څخه. نو دا ډېره سخته ده چې ثبوت شي. خو بیا هم دا انځور زما په یاد نه دی. I don't remember that photograph ever being taken. ته پوهېږې چې پرنس انډرو پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. هغه وایي دا انځور جعلي دی، وایي چې هغه هلته نه دی تللی، دا د ده لاس نه دی او دا د ده ګوتې نه دي. دا د هغه ګوتې دي او هماغه انډرو دی. دا انځور د اصلي انځور په توګه تایید شوی، وروسته اف بی آی ته سپارل شوی او هغوی هیڅ کله دا نه دی ویلي چې دا جعلي دی. زه پوهېږم چې دا رښتینی دی او هغه باید دا کمزوري پلمې بندې کړي. موږ له دې خبرو ستړي شوي یو. دا یو رښتینی انځور دی. او دا هغه لومړی ځل و چې تا ورسره ولیدل؟ هو، او دا له هغه مخکې و چې هغه پر ما جنسي تیری وکړ. څو ځله ته هغه ته قاچاق سوی وې؟ 3 ځله. د شهزاده انډرو پر ضد د هغې تورونه اوس د محکمې په هغو اسنادو کې په ښکاره ډول راغلي چې تازه خپاره سوي دي. دا بدنام شاهي کس پکې نه 8 ځله یاد سوی او یوازې د ورجینیا له لوري نه، جوهانا سټیوبرګ چې هغه مهال 21 کلنه وه، وایي چې هغې هم له شهزاده انډرو څخه سخته او دردونکې تجربه لرله. هغه وایي هغې شهزاده انډرو او ورجینیا یو ځای د اپسټین په نیویارک ماڼۍ کې لیدلي وو. د برتانیا میشتې استرالیایي لیکوالې لوچیا اوزبورن کراولي په وینا د جوهانا هغه بیان چې په قسم سره یې ورکړی د شهزاده پر ضد جدي تور دی. موږ د یوې بلې قربانۍ تورونه هم لرو. جوانا وایي چې شهزاده انډرو پر هغې لاس اچولی و. دا ځکه ډیره مهمه ده چې موږ اوس د دویم کس قسمی شاهدي هم لرو چې دا خبر تاییدوي چې هغه له نابالغو سره ناقانونه کړنې کړې دي. Illegal acts relating to minors.
آیا تمه لري چې شهزاده انډرو به له نورو قانوني پلټونو سره هم مخ شي؟ زما په اند بې له شکه شهزاده انډرو به د هغو نویو اسنادونو له مخې چې اوس را څرګند شوي دي له ډیرو نوو پوښتنو سره به مخ شي. دا ډیره مهمه ده او چارواکي د دې ته پام وکړي چې یو بل کس هم شته چې وایي هغه قانون مات کړی او اړینه ده له دغه قربانیانو او نورو احتمالي قربانیانو سره خبرې وشي ترڅو معلومه شي چې آیا داسې څه شته چې هغه ته ورباندې سزا ورکول شي که نه. Can or should be charging him with. آیا اوس تاسو د خپل چلن یا له اپسټین سره د خپل ملګرتیا په اړه د ګناه، پښیمانۍ یا شرم کوم احساس کوئ که نه؟ Behavior in your friendship with Epstein. تر کومه چې له هغه سره زما اړیکه وه هغه د ځینو داسې ګټو پر اساس وې چې له دې برخې سره یعنې له هغو موضوعاتو سره چې موږ یې نن دلته یادونه کوو یا اورو هیڅ تړاو نه لري یا یې زه هیڅ تړاو نه وینم. What I would describe as what we're talking about today. شهزاده انډرو وروسته پړ وګڼل سو خو لا هم ټول هغه تورونه ردوي چې پرې لګېدلي دي. هغه په 2022 کال کې د ملکي محکمې له پیله یوه شپه مخکې له ورجینیا جیفري سره جوړجاړی وکړ. ویل کېږي دا جوړجاړی له 15 میلیونه ډالرو څخه هم په ډیرو پیسو و. شهزاده شاید فکر کړی وي چې دا کیسه دلته ختمه سوه خو د تازه خپرو سوو اسنادو له امله یو ځل بیا د هغه او د اپسټین د ډیرو نورو نږدې کسانو په اړه پوښتنې راپورته سوي دي. دا ټول ډیر شتمن او ځواکمن خلک دي او له دوی څخه دې باید په جدي ډول وپوښتل سي. میلیاردر پانګوال جیفري اپسټین نیول شوی او د نابالغ نجونو د جنسي قاچاق په تور ورباندې قضیه جوړه سوې. هغه شاید تر 45 کلونو پورې په بند محکوم سي. دا یوه ډیره لویه نیونه وه. په 2019 کال کې د اپسټین د جنسي قاچاق د شبکې په اړه غږ دومره لوړ سو چې پولیس اړ سول اقدام وکړي. د یوه جټ لرونکي میلیاردر د ژوند طرز ته په کتو اپسټین هغه مهال ونیول سو چې د خپل شخصي الوتکې له لارې له پاریس امریکا ته راګرځېدی. د هغه تر ټولو لوړ غږ پورته کوونکې قرباني ورجینیا لپاره دا نیونه د 20 کلونو له انتظار وروسته یوه ستره ډالۍ وه. More than 20 years in the making. ما هیڅ کله فکر نه کاوه چې دا به رښتیا شي. زه په دې باور وم چې هغه به بیا تېښته وکړي لکه څنګه چې مخکې ډیر ځله کړې. نو دا زما لپاره په حقیقت کې یو لوی اختر و. خو دا هیله چې اپسټین به بالاخره د خپلو جرمونو سزا وویني هغه مهال له منځه ولاړه چې یوه میاشت وروسته هغه په زندان کې په خپل حجره کې مړ وموندل سو. A month later. بدنام پانګوال جیفري اپسټین خپل ژوند پای ته رسولی. دا پیښه ډیرې نوې پوښتنې راپورته کوي. د اپسټین له مړینې وروسته ټول تورونه پر هغه ختم سول او د هغه ګڼې قربانیانې له عدالته بې برخې سوې. خو د هغه نږدې همکاره برتانیایي مدني فعاله ګیلن ماکسویل د نړۍ تر ټولو مقصودي ښځه وګرځېده او دا وتښتېده. So the idea that دا تصور چې دا ښځه په داسې فاسدو او وحشیانه جرمونو کې ښکېله وي رښتیا هم د عقل نه بهر یو تصور دی. mind-boggling. ویکیوارډ او ټولې نړۍ دا هر څه په حیرانتیا کتل تر هغې چې ګیلن ماکسویل د پولیسو له تعقیبه تر یو کال تېښتې وروسته په نیو هامشیر کې په یوه ښایسته پټنځای کې ونیول سوه. نن موږ د دې پلټنې له اصلي مجرمینو څخه د یوې نیول کېدو اعلان کوو. دا ورځ زما لپاره د ژوند له تر ټولو غوره ورځو څخه وه. له خوښۍ مې وژړل، موسکی وم، اوښکې مې د خوشحالۍ وې او زه ډیره خوشحاله یم چې هغه بالاخره هلته ده چیرته چې باید وي. د ګیلن ماکسویل له نیول کېدو سمدستي وروسته ورجینیا د جنسي قاچاق د شبکې د ټولو قربانیانو په استازیتوب خبرې وکړې. هغې د ډیرو خلکو ژوند تباه کړ. د هغې ځای زندان دی. که څوک ماشومانو ته زیان رسوي هغه هماغلته باید لاړ شي. په 2022 کال کې ماکسویل د جنسي قاچاق په 5 تورونو محکومه سوه. هغه مهال 80 کلنه وه او د 20 کلونو بند سزا ورکړل سوه. هغې پر دې پریکړه د استئناف غوښتنه وکړه چې د مارچ په میاشت کې به وڅېړل سي او لا هم له زندانه خپله بېګناهي اعلانوي او همداسې یې خپل ورور ته ویلي. خلکو تل پوښتنه کوله اصلي جی څوک ده؟ اصلي ګیلن څوک ده؟ هغه انځور چې خلک یې وړاندې کوي زما نه دی. زه ځان له هغې څېرې سره بیخي بیل احساسوم چې خلک یې یادوي. نو دا ستا په اړه تر ټولو لوی غلط فهمي ده؟ هو دا چې زه ګواکې تر ټولو ظالمه او بده انسان یم او دا جرمونه مې کړي. زه کوم داسې کره جزئیات نه وینم چې سم دي وي. ژورنالیسته لوشیا اوزبورن کراولی له څو هغو خبریالانو څخه وه چې د ماکسویل و فدرالي محکمې ته د لاسرسي اجازه ورکړل سوې وه.
حیرانونکې دا وه چې حتی جنسي قاچاق په تور د خپلې محکمې پر مهال هم هغې ډیره تواضع نه درلوده، لا هم ډیره باوري ښکارېده او زه داسې احساسوم چې هغې هیڅکله تمه نه لرله چې محکمه به شي. Convicted? او هیڅ پښیماني یې نه کول؟ هیڅ پښیمانه نه وه. هغې یوازې دومره وویل چې د هغو زیانونه په خاطر بخښنه غواړي چې جیفري اپسټین قربانیانو ته رسولي وه. بس یوازې همدا یې وویل. د ماکسویل له بندي کېدو او د اپسټین له مړینې وروسته داسې ښکاره سوه چې دا قضیه بنده سوه، خو تازه خپاره سوي اسناد ښیي چې لا هم موږ په ډېر څه نه پوهیږو. ډېر نمونه سته چې لا هم په اړه پوښتنې سته. ولې دومره ځواکمن خلک هغه ته راټولېدل؟ بیل ګیټس د جیفري اپسټین سره څه اړیکه وه؟ زه به ډېره خوشحاله سم چې که بیل کلینټن ووایي هغه په اپسټین کې څه لیده، که پوه سو دا به ډېره ښه خبره وي. That would be great to know. په ټولیز ډول له 1.5 سال څخه زیات نومونه له دې بدنام میلیاردر سره تړل سوي دي، خو د یو څو انکارونو پرته د ډېرو له لوري چوپتیا غوره سوې ده او دا چوپتیا ډېره درنه ده. Has been deafening. موږ داسې شواهد لرو چې خلکو پکې په ستره محکمه کې په قسم سره شاهدي ورکړې او د ډیرو ځواکمنو کسانو نمونه یې اخیستي دي چې هغه کسان چې داسې موقعیت کې وو چې کولای شول د روانو پیښه مخه ونیسي، خو پر ځای یې موږ د جنسي قاچاق یو شبکه لرله چې لږ تر لږه 20 کاله یا ښایي تر دې هم زیاته موده په بشپړه معافیت سره فعاله وه. نو اصلي ټکی چې باید پرې ټینګار وسي دا نه دی چې دا نومونه څومره مشهور دي، بلکې دا چې شمیر یې څومره ډیر دی. اصلي ټکی دا دی چې هغه کسان څومره ډیر دي چې قربانیانو ورته اشاره کړي او ویلي دي دا سړی زما کیسه تاییدولی شي، دا شاهد کیدای شي، دې سړي زه په ټاپو کې ولیدم، ما دی ولید، او دا ټول ډیر شتمن او ځواکمن خلک دي، خو تر اوسه پورې له دوی څخه تقریبا هیڅ پوښتنه نه ده شوې. Questions being asked of them. نو داسې ښکاري چې دوی هڅه کوي له دې موضوع څخه څومره چې لرې کېږي وتښتي. Yes. هو که رښتیا ووایم زه د تیرو څو اونیو د چوپتیا له امله ډیره حیرانه شوی یم. ما فکر کاوه چې لږ تر لږه ځینو کسانو به ځان مکلف بللی وای چې یو څه وضاحت ورکړي. Would have felt an obligation to do some explaining. At the very least, لږ تر لږه له جیفري اپسټین سره اړیکه د دوی په اړه د قضاوت فکر راپورته کوي. اوس چې موږ په هر څه پوهیږو نو هر هغه څوک چې له جیفري اپسټین سره یو وخت تیر کړی وي بد راته ښکاري. دا جلا بحث دی چې آیا باید د جرم له امله حساب ورسره وسي که نه، ځکه چې موږ لا هم پوره نه پوهیږو. خو هیله دا ده چې اوس د دومره افشا شویو معلوماتو له امله به د عدالت څرخونه وګرځي، که څه هم ډېره مو د عدالت نه پلي کېدی. he didn't for a very long time. د جیفري اپسټین او ګیلن ماکسویل میراث د داسې ظلمونو بربنډېده و چې تصور یې هم سخت دی، خو سره له دې داسې ښکاري چې لا هم ډېر څه شته چې باید را څرګند سي. Would seem there's even more. زما د معلوماتو له مخې داسې نور خلک هم شته چې لا تر اوسه په دې نوملړ کې نه دي راغلي، خو یا یې د دې ظلمونو په اړه خبر درلود او یا یې ښایي په هغه کارونو کې برخه اخیستې وي چې جیفري اپسټین روان کړي ول. آیا تمه لرئ چې نور کسان به هم تورن سي او قانوني چلند به ورسره وسي؟ زه ډیره همدا هیله لرم. دا ډیره مهمه ده چې موږ پوه شو دا موضوع زموږ له فکره هم ډیره بده ده او له هغې هم بده ده چې موږ یې منلو ته چمتو یو. Accepting